سره ډوډۍ وخوړی شي د وړو او خبره ختم شي. دې ظالمانانو موږ مړه کوئ ولې نو؟ په هیواد کې د بجلی بلونو کې د زیاتوالي خلاف د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو احتجاج کړی دی او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي واپس کړی شي. مطبوعات وایي چې هیواد کې د 2 ورځو روان احتجاج کې کم ګټې والا خلک ګډون کوي. د سوات سرخار منګوري په نشاط چوک کې هم د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي خلاف خلکو احتجاج وکړو چې پکې زیات مزدورانو، سرکاري نوکرانو، معذوره خلکو او بیروزګاره تنانو ګډون وکړو. ما په 14,000 روپۍ بل لاګل شي یو عجز یم یو غریب یم دا کم ځای نه داخل کم زه د کور کرایه ورکما زه د بجلی بل ورکما زه د بیمارۍ پیسې ورکما زه د څه پیسې ورکم ورکړو د کم طرف غلاګانې وکم ګډاکې وکم څه وکم ورکړم. مظاهرچیانو فریاد وکړو چې د ګرانۍ په دې دور کې موږ اول سسا وکړو. شه د بلغه زی بل ورکما که دوچینه په والما که غوړي په والما که په ټول رزق پیدا کما دړول پاته سر په دي چې سر وزم د کورا قسم په خدای دې بیا په قسم خورم پولیس دې بیا ختلم ما چې شي کو نو غرم کله ورته کما خدای پاک دې دې ظالمان د خدای تباګي چې زموږ احتجاج کې بیروزګاره تعلیم یافته تنان هم ګډون وکړو او خپل فریاد صداسي وکړو. ما پسې دویمه میاشت دا وګوره بل 18,000 روپۍ راغلي دویمه میاشت زه بېروزګار یم زما د سپینې جامې ته مه ګوره زما په کور کې 6 تنه فیملي ده 3 پکې دي زما کره ټي وي نشته په ما پسې 18,000 روپۍ بل له کم طرف راځي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت هره میاشت تیل، خوراکي شیزونه او د بجلي بلونه ګرانوي نو په دې حال کې عام ولس څه کوي؟ په هر 15 تاریخ راپسې پټرول او ډیزل ګرانوي په هر میاشت کې د بجلی یونټ 15 او 20 او 5 روپۍ ګرانوي دا به درونو دا به د کمې پورې دا حالت رواني. احتجاج ته وینا کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت ته نور په خپل ولس رحم وکړي. بس کوي دا ظلم بس کوي نور په دې خپل ولس باندې رحم وکړي. دا ملک زموږ ملک دی دا عوام زموږ عوام دي چې عوامي نو ملک وي چې عوام دی نو هیڅ نشته. د تیر حکومت وزیر خزانه اسحاق ډار د حکومت د ختمېدو نه څو ورځې مخکې یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د IMF په وینا هغوی د بجلي په بلونو کې زیاتوالی راولي چې IMF پاکستان له د قرضې نور قسطونه په وخت ورکړي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.